السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره. یو ورور پوښتنه کړې عمر جلال په نامه باندې. د ورور پوښتنه داسې ده چې هغه صحابي چې لمونځ نو کړی او رسول الله سلام سره جهاد ته تللی و، شهید سوی و. دغه صحابي نوم او دی وی چې دا د خیبر په جهاد کې و. خیبر نو محترمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله احد جهاد ته تله، نو د احد په جهاد کې په لاره باندې یو سړی و چې دا عمرو بن ثابت الاشهلی الانصاری نومېده. اصیرم د بني عبدالاشهلو د قبیلې سړی و. اصل نوم یې عمرو بن ثابت و او مشهور چې دا په اصیرم باندې و. اصیرم الاشهلی انصاری صحابي و. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رسول الله چې کله احد ته تله نو دیم ورسره ملګری سو. بیا اسلام راوړ، بیا جهاد وکړ، زخمونو باندې زخمی سو. فبینا رجال من بني عبدالاشهل یلتمسون قتلاهم فی المعرکه. بیا چې کله جهاد د احد ختم سو، د بني اشهل د قبیلې مشرانو هغه خلکو خپل مړي لټول. فاذا هم به، نو اصیرم اشهلی ولید. فقالوا ان هذا اصیرم. بیا همداسې پرېښود، مړی را نه وړ. لقد ترکناه وانه لمنکر لهذا الامر. ویلي دی خو اسلام نه منه، نو دا څنګه هغه سوی ده. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي انه لمن اهل الجنه. دا سړی چې دا له جنتیانو نه ده. علامه ابن الحجر رحمه الله په الاصابه فی التمیز الصحابه کې وی اسنادو دغه خبر چې دا حسن رواه جماعت من طریق ابي اسحاق. نو ډیرو سندونو باندې راغلی. عمرو بن ثابت یې نوم په اصیرم الاشهلی باندې شهرت درلوده. وروره الله پاک دې روغ جوړ لره.